حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې کله به دا میاشت شوه یو نوجوان نو هغه به د ذوالحجې نه نښو روجې نیوې. نبی علیه الصلاة والسلام دې نه خبر شو، راویې غوښتو، وی نوجوانا ته دا روجې ولې نیسې؟ هغه عرض کړي د الله رسوله دا روجې ځکه نسم چې زه ډېر زیات غریب او محتاج یم. دې ورځو کې حاجیان راځي حج کی دا الله هغه عظیم عبادت دا چې دی هغه کی نه د دې دپاره زه دا روجه نسمه، شاید چې د هغې حاجیانو په دعا کې د هغوی په هغې نیک عمل کې الله پاک ما د ځان سره چې دی هغه څه کي دا شریک. نبی علیہ السلام فرمایل وی ښه داسې خبره ده نو وی ګواه اوسه چې دې ورځو کې تا یوه روجه ونیوله، دا داسې ده چې تا د الله په لار کې 100 غلامان دا چې دې آزاد کړل، 100 اوښان دا دې د الله په لار کې قرباني کړو، صدقه دې کړو، 100 اسونه داسې چې په هغې باندې د جهاد ساز و سامان پروت دی او د الله تبارک وتعالی په لار کې چې دی هغه ورده کړو. او بیا څه فرمایي چې د دې میاشتې د 8 تاریخ یعنی د یوم الترویې روجه دې ونیوله. د دې میاشتې چې کوم 8 تاریخ راشي هغې ته یوم الترویې وایي. نو چې کله دې د 8 تاریخ روجه ونیوله نو د دې په بدله کې به تا ته الله دومره ثواب درکړي لکه چې 1000 غلامان آزاد کړي، 1000 اوښان د الله په نوم قرباني کړي او 1000 اسونه سره د ساز و سامان نه په جهاد کې د الله په لار کې چې دا څه کې دا قرباني کې ورکړي. او بیا نبی علیه السلام څه فرمایل چې کله د دې میاشتې د 9 تاریخ روجه ونیسي یعنی یوم عرفه چې په کومه باندې حاجیان عرفات ته ځي او د حج عظیم الشان رکن هغه ادا کړي چې هغې ته وقوف عرفه ویلی کېږي. د دقې ورځې روجه دې ونیوله نو نبی علیه السلام فرمایي وي د دې ثواب داسې دی لکه چې 2000 غلامان آزاد کړي، 2000 اوښان د الله په لار کې قرباني کې صدقه کې او 2000 اسونه سره د ساز و سامان نه په جهاد کې او د الله په لار کې دا چې دی هغه څه کې دا ور ولګي. نو دوري اجر او ثواب الله دې ورځو شپو کې چې دی هغه څه کړی دی دا